جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. په پاکستان کې د چای څښلو وخت دی، په بلوچستان کې د چای څښلو وخت دی، او په وزیرستان کې د چای څښلو وخت دی. خو نن د مې میاشتې 23مه نیټه ده د 2026 کال، البته د شنبې ورځ ده. په بلوچستان کې په ګڼو سیمو کې بلوچ ازادي غوښتونکو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. لوی لارې د معمول سره سم باندې ساتلي دي، تلاشۍ دي، چک پوینټونه دي، او په بیلابیلو سیمو کې له پوځ سره جګړې شوي دي. تر ټولو خونړۍ جګړه غوزدار ته څیرمه له پوځ سره شوې ده چې د پاکستاني پوځ د هلاکتونو یا د پراخو هلاکتونو خبرونه ورکول شوي دي. که څه هم اوس بلوچ ازادي غوښتونکي په غرونو کې نه دي، نور دوی په لرې پرتو کلیو کې نه دي، نور دوی اوس ښارونو ته راشوه شوي دي، نور دوی اوس پر سړکونو باندې راج کوي او دوی پر سړکونو باندې هر ډول کنټرول لري. ګورئ تر ډېره بریده پورې به پاکستانیانو دا خبره نه منله، پاکستاني رسنیو به دا خبره نه منله چې یا بلوچستان هسې راسي برید وکړي او لاړ شي. اوس به یې ځکه مني چې دوی وسیم احمد نیولی دی. وسیم احمد د پاکستان د ټولو هوایي ډګرونو د امنیت مسؤل و، اوس بلوچستانو ژوندی نیولی دی او ورسره وړی دی. ګورو به چې دی به څنګه ورخلاصي یې نه ورخلاصي. د ده په بدل کې د ورکو شویو کسانو یا د پوځ له لوري د اختطاف شویو کسانو غوښتنه کوي، یا هر څه چې کوي هغه د بلوچ ازادي غوښتونکو کار دی. خو له دې ور اخواته په وزیرستان کې، په وزیرستانونو کې د شیوې ولسوالۍ په سیمه کې یوه قرارګاه وه، دا لړه شوې ده، پوځیان ترې تښتېدلي دي او اوس ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو نیولې ده. دا اوس د لویو قرارګاهو د نیولو وخت دی په وزیرستان کې او پوځ تښتي. ښه خیر، دا خو دوی خو به تښتي، دا د دوی کار دی چې تښتي که نه تښتي په موږ پورې ډېره اړه نه لري. البته هغه حالت چې د تیر افغان جمهوریت تر ړنګېدو وړاندې وو او وړې پوستې به حکومت راټولولې، په لویو قرارګاهو کې به یې اچولې، هغه حالت اوس په پاکستان کې په جنوبي پنجاب، په ډیره اسماعیل خان، په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورمه کې داسې باجوړ دې سیمو کې اوس هغه حالت دی. وړې پوستې تقریبا نه دي پاته. د دوی هغه دفاعي ځواکونه چې دي اوس له خپلو پوستو څخه دفاع نشي کولی. نو دا دوی سیمې بلوچستان او شمالي پښتونخوا یا پښتونخوا وطن دا ناارامه دي او ورسره د جنوبي پنجاب په څنډو کې هم جګړې روانې دي. یوازې دا نه دي، زه نن دلته تاسو ته یو ډېر مهم ټکی وایم، ښایي ستاسې به نه وي ورپام شوي. په پاکستان کې دا وخت 3 وسلوالې جګړې روانې دي. 3 وسلوالې. یوه د بلوڅو ازادي غوښتونکو جګړه ده چې هغوی یې ډېره په مېړانه پر مخ وړي او خورا په سرښندنه یې پر مخ وړي او خورا په جرأت باندې راوځي سړکونو ته، ښارونو ته، او پاکستاني پوځ نه ایله کوي. پر سړکونو باندې دا معدنیات چې انتقالوي پنجاب ته، دا لارۍ نه ایله کوي، هغه سوځي، مخ یې په لګولی دی. تېره ورځ هم په سنځاوۍ ته څیرمه لارنۍ څخه را روانې لارۍ سوځلې وې او دا سلسله دا د روانه ده. ښه، دا خو د معدنیاتو لار پاکستاني پوځیان پر سړکانو باندې قطعا سفر نشي کولی، په ټرین کې قطعا سفر نشي کولی، په ډېرو لویو کاروانونو کې ځي او پر کاروانونو باندې هم بریدونه کېږي، د سړک د غاړې چاودنې ورباندې کېږي، مختلفو وسایلو باندې بریدونه پر کېږي چې زه نومونه نه اخلم. نو دا یوه جګړه ده د بلوچ ازادي غوښتونکو له لورې روانه ده. بل اړخ ته ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او د هغوی سره خواخوږي او د هغوی ملګري او د هغوی وړې ډلې چې له دوی سره یې بیعت کړی دی یا دوی ته ورنږدې شوي دي، هغوی په پاکستاني پوځیانو باندې مخ لګولی دی په وزیرستانونو کې، په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، ټوله خیبر پښتونخوا لنډه دا چې تر جنوبي پنجاب پورې. دا دوم ډول جګړه ده. او دریمه جګړه د غچ یا ریوینج جګړه ده چې په پاکستان کې روانه ده. د غچ یا ریوینج جګړه، دا جګړه تر ډیره بریده پورې اوس په ملي مقاومت اوښتې ده. اوس یې د ملي مقاومت بڼه خپله کړې ده. دې ته ډیری خلک د ملي مقاومت د جګړې په سترګه باندې ګوري. په دې جګړه کې ځوان، سپین ږیری، تعلیم یافته، بې تعلیمه، اته ښځې ونډه لري او دا هغه خلک دي چې د
کورنۍ غړي یې پاکستان پوځ وروژلي دي یا یې تښتولي دي یا یې د دوی پر عزتونو باندې تیری کړی دی، د دوی د کور د چاردیوالي بې حرمتي او بې عزتي یې کړې ده. دا هغه خلک دي او هغوی راولاړ شوي دي، اوس د غچ یا ریوینج جګړه کوي. د غچ یا د ریوینج په جګړه کې هغوی کله کله په خپل مټ باندې جګړه کوي، کله کله د ټي ټي پي یا اخواته د بلوچستانو سره یو ځای کېږي چې هر ځای وار پر برابرېدی پر پاکستانی پوځ باندې برید کوي. نو دا د پاکستانی پوځ دپاره ډېر خطرناک حالت دی. او دا دریم ډول خلک هم تر ډېره بریده پورې تعلیم یافته دي او هم تر ډېره بریده پورې په خپل کار باندې پوهېږي. نو دته موږ د غچ جګړه وایو، د غچ جګړه. البته ګورئ پام اوس زما و ټکي ته زموږ لخوا د غچ خبره موږ نه کوو، غچ دی پوه څه کار، خو دا د غچ جګړه ده. زه صرف دومره درته وایم دا د غچ جګړه ده او دا غچ خو نو ما درته تشریح کوي چې د خلکو اولادونه یې وروژلي دي، د خلکو خپلوان یې وروژلي دي، هغوی له پاکستاني پوځه غچ اخلي چې دې ته اوس د ملي مقاومت په سترګه کتل کېږي. ځکه مې دا خبره درته ډبله کړه. نو ملي مقاومتیان ډېر زیات ځواکمن دي او په بېلابېلو سیمو کې عملیات کوي، کله همغږي عملیات او کله یوازیني عملیات. یوه بله نوې خبره دا ده چې اوس د جنوبي پښتونخوا پښین، کلا عبدالله، ګلستان، داسې ځای د کوچلاخ، څنډې، بوستان، مسلم باغ چې پخوا هندو باغ ورته وایو، کلاسي پولا، ژوب، بورۍ چې اوس لورلایي ورته وایي، داسې ځای دوکۍ ته، سنځاوۍ ته، هرنایي ته، دا زیارات په دې سیمو کې، د نانا صاحب زیارت په کلو بارکان، په دې سیمو کې اوس جګړو سر وهلی ده او په دې سیمو کې د ټي ټي پي له لوري تبلیغات کېږي، خلک راټولوي، په مسجدونو کې سترې عام وسلې ورسره وي. مطلب د بلوچستان ډېره پراخه برخه سیمه چې ده هغه اوس د پاکستاني پوځ له کنټروله وتلې ده. هلته وسلوالې ډلې، وسلوال ځواکونه، ملي مقاومتیان، طالبان او په خپله د بلوچانو د ازادي غوښتونکي دا ډلې قابضې دي او هغوی جګړه کوي. او هلته میشت خانان، هلته میشت سرمایهداره، هلته میشت غټ مالداره خلک، هغوی یا اسلام آباد ته تللي دي یا په کوټه کې په داسې ځایونو کې اوسي چې هغه ډېرې خوندي سیمې دي، لکه چاونۍ، لکه زرغون آباد، لکه نه پوهېږم ډېرې هغه سیمې دي چې هلته اوسي. دا هغه اطلاعات دي چې ماته له بلوچستانه راکول شوي دي. او په اخواته خو نو تاسو خبر یاستئ چې همیشه پر سړک باندې راوتلي وي او تلاشي کوي. نو دا حالت پر دې ځای باندې ولاړ نه دی، دا حالت به غځېږي، دا حالت به اوږدېږي او دا حالت به نور خطرناکه صورتحال اختیاروي. البته دوه نور احتمالات شته چې پر هغو باندې زه ځانګړې ویډیو هم کوم که ژوند و نبي لویه خدای او صحت و. نو هغه دا دي چې د پاکستان د حکومت د ړنګېدو چانس ډېر زیات شوی دی. د پاکستان د موجوده سیاسي حکومت د ړنګېدو چانس ډېر زیات شوی دی او په پوځ کې بغاوت و هغې کچې ته رسېدلی دی چې پاکستانی پوځ مجبور دی یو ځای به بیا نیش اچي، یا یې کېدای شي زموږ خواته واچي، یا یې کېدای شي په کشمیر کې واچي، یا یو بله ټکه واچي چې څو پورې دوی دغه حالت نورمال حالت ته بوځي او خلک بیا د ځان تر شا ودرېږي. اما اوس پاکستانی ولس پوه دی چې پاکستانی پوځ دوی ته زیان وراړولی دی، هغوی اوس د دوی تر شا په اساني باندې نه درېږي. دا د دوی کارپوهان وایي، زه نه وایم. یوه بله نوې خبره مې هېره نه شي، دا ویډیو در سره شریکه کړي، دا ټول ډېر ښه خبرونه دي، ښه دي چې همسایه مو دی چې خلک په خبر شي. یوازې په وزیرستانونو کې، یوازې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 2 اونیو کې تر 1000 زیاتو پولیسو، یعنی هر ورځ 100 پولیس تر وخت د مخه د تقاعد درخواست کوي حکومت ته چې موږ ته تقاعد راکوي، موږ ریټایر کیږو، موږ نور د دې وطن د دې خاورې د ساتلو نه. دا کار دوی د خدای دپاره نه کوي، په دې باندې د ټي ټي پي لرګی د شا لخوا پسې دی. البته دلته وایي کوم ګلخان یې هم 900 کسان منلي دي، که 800 کسان منلي دي چې هغه ته د اطلاعات په لاس ورغلي. خو کوم اطلاعات چې ما ته راکول شوي دي په اوسط ډول د ورځې د 100 کسان و پاکستاني حکومت ته درخواست ورکوي او د خپلو نوکریو د پرېښودلو غوښتنه کوي. نو داسې یو حالت دی په پاکستان کې. اوس دا چې پاکستان څونه چلیږي له دې حالت سره څونه نه چلیږي ولا والم. اما
دمګړی کار ډیر خراب دی او زموږ خواته خو نو خبر یاستئ د واخان سړک دی دغسې ځه د ریل پټلۍ بله خلاصه شول داسې ځه د ډیمونو جوړېدل دي الحمدلله د دواو د کارخانو جوړېدل دي هی خورا خوندور حالت دی نو خدای دې زموږ خواته همدا حالت لري د دوی خواته هغه حالت چې دوی په خوشحاله دي خدای مو شاده باد او بریالي لره ژوند میرویس افغان مو ته بلې لنډې ویډیو پر لویه لاس سپاري دا ویډیو شریکه کړئ په تفسیرو کې خپل نظریات راته ولیکئ ما ته ووایاستئ پر کومو موضوعاتو باندې باید ویډیوګانې وسي زه خو څه نوې خبرې لرم یا وخت لرم خامخا در سره شریکوم آباد اوسئ شاد اوسئ ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ